السلام علیکم ګران مینوال هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوال تېر ماښام په پیل سیالۍ کې د رحمان الله ګوربز لوبډلې یان کلکتې لوبډلې او د راشد خان او نور احمد لوبډلې یان ګجرات لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوله. په دغې لوبه کې مینوال کلکتې لوبډلې یو ځل بیا رحمان الله ګوربز ته چانس ورکړی و او د دغه چانس څخه بیا رحمان الله ګوربز پوره ګټه واخیستله. هغه ډېر تېز او ښکلی بیټنګ ترسره کړ. بل خوا مینوال د ګجرات لوبډلې لپاره بیا نور احمد ښکلی بالنګ ترسره کړ، کمې منډې یې ورکړې او وکټې هم پکې ترلاسه کړلې. خو مینوال دغه لوبه بیا د راشد خان لپاره ښه لوبه نه وله. هغه مینوال په دغه لوبه کې ډېرې زیاتې منډې ورکړلې او کومه وکټه هم ترلاسه نه کړله. مینوال په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې یان رحمان الله ګوربز لوبډلې لومړی بیټنګ ترسره کړ او د 109 منډو هدف یې د ګجرات لوبډلې ته وټاکه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لپاره مینوالو رحمان الله ګوربز ډېر ښکلی بیټنګ ترسره کړ. هغه په دغه لوبه کې په 9 توپونو باندې 1 منډې ترسره کړلې چې په دغه 1 منډه کې مینوالو 7 شپږیزې او 6 څلوریزې شاملې ولې. بل خوا مینوال د ګجرات لوبډلې لپاره بیا نور احمد ښکلی بالنګ ترسره کړ. هغه مینوال په 4 راونډو کې 21 منډې ورکړه، 2 مهمې وکټې ترلاسه کړلې. خو راشد خان مینوال په دغه لوبه کې بیا ښکلی بالنګ ترسره نه کړ. هغه مینوال په 4 راونډو کې 4 منډې ورکړې او کومه وکټه هم ترلاسه نه کړله. مینوال په پای کې دغه لوبه د راشد خان لوبډلې یان ګجرات لوبډلې د 7 وکټو په توپیر باندې وګټله.